السلام علیکم درنو دوستانو. مومن خان فرهادي یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې دوستانو تیر درس موږ د تاریخ فقط چې څنګه موږ تاریخ کولای شو په خپل ویبپاڼه کې اضافه کوو. نن درس موږ تاریخ او وخت دواړه څنګه کولای شو په خپل ویبپاڼه کې تاریخ او وخت په یو ځای ډول داخل کړو یا انتخاب کړو. تاریخ او وخت د فرمې او بل عنصر دی چې استعمالونکو ته دا قابلیت ورکوي چې تاریخ سره وخت هم انتخاب کړي. دوستانو په ځینو وختونو کې دا ډیره مهمه بریښي چې تاریخ سره باید وخت هم انتخاب شي، لکه په ډیټابیسونو کې د هغوی د کاپي اخیستلو لپاره. د مثال په ډول زه غواړم چې هغه معلومات په ویبپاڼه کې وګورم چې هغه د 3:15 څخه وروسته سرته رسېدلي دي یا معلومات ثبت شوي دي. پر مثال د 2 میاشتې د 2021 د 3 تاریخ 3:15 PM یا بعد د غرمې څخه غواړم دغه معلومات وګورم. نو دغسې حالاتو لپاره موږ د تاریخ او وخت څخه استفاده کوو چې دقیقه توګه هماغه معلومات موږ ته برېښي را څرګندوي چې کوم موږ په دغه ځای کې انتخابوو. د دغسې مواردو لپاره دوستانو تاریخ او وخت ډېر زیات مهم دی چې موږ ته کره او دقیق معلومات را څرګندوي. دوستانو نو فرمولا سټرکچر ساده انپوټ ټایپ مساوي کېږي د ډیټ ټایم ډش لوکل سره. انپوټ ټایپ دا خو تاسو پېژنئ دوستانو چې نوې د څنګه دی تاریخ او وخت دی. راځئ اوس همدغه په ایډیټر کې په عملي ډول کار کوو. دوستانو دا زموږ ایډیټر دی. په ایډیټر کې موږ ځینې معلومات مخکې کېښوستي وو، لکه نوم دلته نومونه داخلولی شو، د پلار نوم دلته د پلار نوم، دلته د نیکه نوم، دلته د نیکه نوم، دلته ادرس، د زیږېدلو ځای. بس یو بل لیبل اضافه کوم، همدغه به کاپي راواخلم چې وخت ضایع نه شي. دلته به ورکړم چې د راپور وخت، راپور تاریخ او وخت. دا به زه انپوټ ټایپ ټکس په ځای به زه ډیټ ټایم لوکل به انتخاب وکړم او دا به زه ذخیره کړم. اوس به راشم خپل ایډیټر ته، وبښئ خپل ویبپاڼې ته. په ویبپاڼه باندې کلیک کوم، اوپن ویت مایکروسافټ ایج. دا روزانه پر مثال نوم زما هغه معلومات په کار دي، لکه پر مثال احمد په افغانستان کې، لکه احمد د پلار نوم یې محمود وي، د نیکه نوم یې علي دی، ادرس ننګرهار، د زیږېدلو ځای پر مثال قصبه، یا هېڅ نه ورکوم. تاریخ که ټوډے ورکې د نومه طریقه ته اتومات انتخابوي، د تاریخ وخت هم د اوس نه درته اخلي. اګه ته په خپل خوښه ورته انتخابوي چې فرض مثال د جنوري د میاشتې د اولې نېټې څخه 2:03 د شپې. دغه تاریخ زما په کار دی. دا د معنا چې فرض مثال هغه کسان راپور ماته وښیه چې نوم یې احمد دی، د پلار نوم یې محمود، د نیکه نوم یې علي، د ننګرهار دی، او د دغه وخت څخه وروسته د دوی معلومات ثبت شوي دي. د دغسې موضوعاتو لپاره زموږ د راپور تاریخ او وخت یا ډیټ ټایم موږ ته پکارېږي. دوستانو دا ډېره اهمه مسله ده. نو څنګه موږ دغه ډیټ ټایم ځای پر ځای کولی شو په خپل ویبپاڼه کې، دغه مثال دوستانو، او په کومو مواردو کې دا زموږ پکارېږي چې هغه مثال ما تاسو ته هم وویل. دوستانو د نن ورځې لپاره همدومره بس ده. دوستانو د بیا ځل لپاره تاسو په خیر سپارم. السلام علیکم.